سړک یې جوړ کړی او نه جلیز دی او دغه دی دوستغ دی اتا دی د دوه سړي دی د اولو دی راځي او دغه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 22 رمضان او د عطا خیریه بنسټ کارکونکي نو راځئ د دوی خدمت وګورئ. الله دې په خپل دربار کې دا خدمت قبول کا. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله جل جلاله د رحمتونو د برکتونو او د مغفرت او د جهنم نه د نجات میاشت الله دې ټولو مسلمانانو روژه په خپل دربار کې قبوله او مقبوله وګرځي. الحمدلله 2018 کال 22مه روژه او د عطا خیریه بنسټ له طرف نه د ننګرهار په سیتامه کې د مریضانو پیوازانو دپاره چې لرې پرتو ساحو نه راغلي دي ډېر بېوسه او بېوزله مخلوق دی دوی دپاره الحمدلله د عطا خیریه بنسټ له طرف نه روژه ماتی تیار شوی دی. الله جل جلاله دی دغه صدقه د عطا خیریه بنسټ چې دې بېوزلو دپاره تیاره شوي په خپل دربار کې قبوله او مقبوله وګرځئ. تر بلې خپرونې پورې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د دې صدابې کې مریضان لرو ټول پیوازي او دا د ټولو خلکو له صدقه ورکړي نو الله دې ول اجر ورکړي په دې دنیا او په هغې څومره همکاران چې دي دومره دې الله پاک اجر ورکړي آمین. د موږ ټولو سره او انشاءالله دې کې اجر شته الله به اجر ورکوي.